نیک هیلې احترامات. یعنی په دې کې ما غلط څه ویلي دي چې په ځینې هیوادونو باندې 10 شل 15 13 هیوادونه ملګري شوي دي، په ګاونډ کې اډې هم ورکړی شوي دي، بیا هم هغه خلکو مزاحمت کړی دی، یو څو زره کسانو 15 13 کاله مزاحمت کړی دی او خپله خاوره یې د دښمن نه ازاده کړې ده. اوس دا د ویاړ خبره ده او که نه دا پیغور دی، زه په دې نه پوهېږم. یعنی حیران دریان بشي، چونکې اوس دا ما ولې وکړه په دې وخت کې خبره دا ده چې اوس په دې وخت کې داسې یو بحث روان دی چې د چا سره وسله څونه ده، د چا سره جازونه څونه دي، چا سره دولت څومره دی. نو زه وایم چې د امریکې سره، د روس سره، د برطانیې سره هغې ته خلکو شکستونه ورکړي دي او زه دا هم نه یم چې موږ د هغه خلکو سره ځان سمو. هغه خلک د ایمان په اعلی معیار باندې وو، په تقوا په اعلی معیار وو، د هغې څه به د خدای نصرت وو. دغه ټولې خبرې په خپل ځای باندې دي، خو زه صرف بحث نقطه مې دا وه چې لکه اوس دا خو خدای پاک د چا سره مرسته کوي، نن یو سړی ښه ایمان یې نه دی، سبا یې خدای ښه ایمان نصیب کړي، خدای هغه سره بیا مرسته وکړي. لکه په دې کې ما غلط څه ویلي دي چې یاره په مختلفو هیوادونو باندې مختلف هیوادونو اتحادونه کړي دي، ورغلي دي پې هغو خلکو مزاحمت کړی دی، 10 15 ځان یې پې وژلی، ماجر شوي دي، بېعزتي شوي دي، مطلب فناګانو په تلاش کې تللي دي، خو خپل مزاحمت یې کړی دی. اوس په دې کې بده څه خبره ده، په دې کې د پیغور څه خبره ده، نه ما د چا نوم اخیستی، نه مې چاته سپک ویلي دي، نه مې دا دا د ویاړ خبره ده. خپله خاوره د هغې په هر حالت کې دفاع، خپل وطن دی، خپل ملک و، د هغوی د حکومت و، د هغې باندې رال بده ورځ پرې راغله، خو هغې مزاحمت وکړو، یو څو زره کسانو چا ولکه لاس ورکړه، نو بیا به هغه لاس چې چا ورکړی بیا هغه زورور دی، بیا خو ومنه چې لکه اوس هم ته وایې چې څوک لاس ورکوي، نو مثال بیا خو لکه بیا ټیک ته بیا به ته وایې چې غلامي، نو بیا خو به غلامي. او البته زما دپاره دا ویل انډرسټوډ خبره ده، زما بالکل ډایرکشن سیده دی چې دغه خلکو یا هر ځای کې، دا په کینیا کې هم کیدی شي، دا په سریلانکا کې هم کیدی شي، دا په یوګینډا کې هم کیدی شي، دا په یوکراین کې هم کیدی شي، یو څو زره خلک لګیا او د خپل وطن دفاع کوي. یوکراین کې 4 کاله وشو، داسې ملکونه شته چې هلته 21 کاله خلکو جګړه، لکه سو واټ از رانګ ان اټ. لکه په دې اډمیټ کولو کې مسله څه ده، که ته وایې چې نه دلته هغه او دلته دا، نو بیا مطلب دا چې د سټیل غلامي مطلب پریویلینګ ده، لکه روانه ده، نو بیا خو یو کټونه د چا له مور کوي، خو لکه خپل ترتیب برابر بهرحال سمول دي.